دمره سختۍ ما برداشت کړي صرف او صرف دغه وجه وه چې ما شاته قوم ولاړو که دا قوم نه وی نو کیدای شي زه بیا به ډېر کمزوری وم نو زه چې اوس هم د جنګ کوم او په وړاندې روان یم انشاءالله نو دا تاسې د مینه محبت او تاسې به طور طاقت ما سره یې نو الحمدلله زه په مخ کې روان یم او انشاءالله اوس نه مبارک شه زه چې څه وینم ما چې کومه تجربه ده سیاسي تجربه نو دا ګاټه چې کومه ده دا په سلګاو کې نه ده دا په زرګاو کې انشاءالله ده او دا هغه تحریک ته لکه ټیک ته ما به خپل یو تعلق یو عید الفرمان شهید هغه ډاله وه خو ورسره د چې کوم اوس د عمران خان صاحب د تحریک ته دی خو د دنیا په بل واړوله او دا کوم تکلیف کې دی وخت کې خان صاحب ده نو دا قوم هم دا هر څه ویني دا چې څه هغه سره وشو موږ دپاره وشو لکه هغه چې کوم تکلیفونه تیر کړو موږ دپاره تیر کړي دي کنی هغه ته څه ضرورت و نو اوس چې دې وخت کې قوم هم په دې خبره پوهېږي ځکه خو ورسره ولاړ ده که نه دا زه به خپلې خبرې ډېرې اوږدې ځکه نه کوم چې هلته کې پروګرامونه چونکې زه تقریبا 1 ګنټه خپل شیډول نه لیټ روان یم او خلکو یوه جذبه ده هر ځای کې لکه پروګرامونه دي او تاسو ته شا پاته ده چې چونکې موږ ته د کمپین دپاره ډېر کم ټایم میلاو شوی لکه یو خو د کال نه لکه مطلب دا چې په کور چاپې په حجرې چاپې بیا کیسونه راباندې جوړ کړي وو مختلف قسم ته کیسونه بیا چې کله الیکشن اعلان وشو نو کاغذونه یې راته ریجیکټ کړو بیا هغې پسې ګرده لکه خلکو به کمپین کولو زه په عدالت کې په های کورټ کې به ناست وم تر سهار 9 نه تر 2 بجو پورې په های کورټ کې موږ منډې والې نو دا ټول مطلب هغه وشو پروسس وشو اوس په دې ټایم کې لکه موږ د خبره دې ته راورسوله تاسې وایئ چې دا تحریک موږ دې ته راورسولو اوس وړاندې بون د تاسې کار ده ما خپل فرض پوره کړو زه لکه فردن ما زړه غوښتو چې زه ټولو سره په حجرو کې وګرځم هغې سره کښېنم ډېرو خلکو ونه ګیلې ومي لکه 100% خو څوک هم نشي کولی خو چونکې ټایم ډېر کم ده نو ما به دغه خواست دی چې تاسې ټولو ته په جرګه شئ که څوک په بلې پارټۍ کې ده هغې ته هم په جرګه شي موږ چا سره جګړه نشته موږ صرف او صرف دا ورته ویل غواړو چې دې وخت کې یو خو ټایم کم ده دویمه خبره دا ده چې دا کوم تحریک روان ده دا یې موږ دپاره نه ده دا یې موږ راتلونکي نسل دپاره ده دا تر اوسه پورې دا ټول مشران ناست دي کله نه چې پاکستان آزاد شوی ده موږ لکه موږ د چا د کلیوال په نوم ووټ وړی ده چا رانه روټي کپړه مکان په نوم باندې ووټ وړی ده چا د اسلام په نوم وړی ده چا د نیشنلزم په نوم باندې وړی ده لکه دغه یوه طریقې سره لاړ دي هغې اسمبلی ته او اسمبلی کې بیا هغې د عوامو فیصلې نه وې کړي هغې بیا هغه به کول چې کوم بیروني طاقتونو به ورته وي نو خان صاحب چې کوم ده هغې بیروني طاقتونو خلاف ودرېدلی او چې نه ما ملک ته ما عوام ده زه به د سوچ مطابق فیصلې کوم او دا چې کومه سزا اخوري عام دغه خبره ده دا د اوس هم چې کوم نه ماته چا ووایي چې 10 سال قید هغه څه خبره وه سیفر یا څه شی یا چې کوم یو دی دا ډو څه خبره نه ده هغه ووایي چې لکه د سیټینګ وزیر اعظم خلاف بل ملک کې چې دا لرې کې او عمران خان صرف دا خبره راښکاره کړه چې دیني هغه بل ملک داسې ووي چې دا لرې کې دا وزیر اعظم په دې باندې هغه ته سزا کیږي د لاس کولو دا څه خبره شو نو په دې ټولو خبرو باندې لږ سوچ پکار ده موږ ټولو ته او لږ خیال به هم کوو مشکلات شته تاسو ته به پریشاني هم خلک جوړوي خو دا لکه مطلب دا پریشانۍ او دا سختۍ به تېرول غواړي که دا موږ تېر نه کړو او دا
سیستم په وړاندې بونځو دا تحریک په وړاندې بونځو نو بس بیا لکه ماته خو تیرا شکوري بیا عمران خان نه علاوه بل سړی شته نه په دې ملک کې تاسو وګورئ دا څومره چې کوم سیاسي مشران دي د نورو پارټو تاسو هغه ته وګورئ کنه لکه موږ به چا سره ملګري کیږو دا ټول چې کوم دي هغه خلک دي چې چا دغه څه د نورو د هغه باندې په مرزه باندې بیا د ملک باندې مسلط شوي دي او بیا چې کوم د فیصلې مخکې کړي دي نو دغه ټولو خبرو باندې تاسو مخکې نه پوهې خو ما مقصد دا چې تاسو پوهې کم ضروری خبره پکې واده ده چې دا دې پرې لکه د خو نشان مسله هم جوړ کړه تاسو ته شا پاته ده نو د نشان ته بل شخل کوي دا چې کوم اې دې پی کې 87 د صوبایي اسمبلی چې کوم بیلټ پیپر دا هغه رنگ سپین ده پای کې بیا لیست غاټ تا نو تاسو په دې کې ګوره چې خلیق الرحمن هغه مخې ته بو چې کوم نشانی نو فاخته کوتاره هم مرتل شي تاسو باغې باندې پسپین کاغذ باندې دا یاد ساتئ او شین کاغذ چې کوم دا هغه کې بو چې کوم دا تاسو ګوره ذوالفقار خان هغه مخې ته بو غړیال نشانی نو په غړیال یا په غړې باندې بو تاسو مهر لګوي او چې کله ولګوي نو لشته مې پرې چا وچ ځکه که تاسو چې کله دا فولډ کوي نو نشان کېدای شي ډبل شي نو هغه ورډ بیا ځای کیږي نو تاسو به دا دواړه خبره لکه دل ته نه چې لاړ شي خاص کر چې کوم لکه کشران دي او مشران هم چې کوم دي چې کورونو ته لاړ شي کورونو ته چې کله لاړ شي نو موږ میاندې خويندو ته دا خبره کوي چې هغه په دې خبره پوه شي اوس الحمدلله تعلیم د مرزيات شوی دا مسله به نه خو تاسو به بیام گایډ کوي ټول زوري خبره مې دغه واجب مې د پروګرامونو کو کلمات اړو ضرورت نه چې تاسو تر غلم ځکه چې تاسو سره مو هغه تعلق نشته چې زه مطلب دا چې تاسو ته وایم چې را ماته پروګرامو کې خدا مقصد صرف دې لپاره ده چې تاسو ته دا آگاهی وشي او تاسو موجوده حالات باندې هم پوه شئ زه خپل خبر راوړم اخره کې زه یو ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم او ان شاء الله چې کومه مینه تاسو مشترک سره کوي همدغه سیمینه به ساتو او دا چې کومه زیاتای دې موږ هلکې سره وشو او د موږ هلکا ماته شو دې به ګوره بداله خلې دا هم چې کوم خلکو کړي دا تاسو ته پاته ده هغه خلکو نه هم دا بداله خلو ان شاء الله او هغه ته مو سبق شيو چې یو خو خپل محسن چې کوم هغه محسنو هغه مطلب دا چې هغه ته دمره هغه پسې خبره کوون چې چا دی واجه لکه مطلب چې دا ټول ملک روخانه شو اخو عمران خانو لکه مشته خزانه چوبې راکړه نو موږ دا خزانه دلته ولګوله اوس یا مونوم به وشو یا د بل نوم به وشو یا د پرس خټک نوم شو یا د ډاکټر عمران نوم شو خو خزانه چوبې خو مشته عمران خان را کړی وکنه او زه دې بیا لګیا شم عمران خان پسې سپکه شروع کوم دا سمره باده خبره ده نو دا ډیره ناجیزه ده نو دغه ټولو خبرو ته وګورئ ان شاء الله دغه بدل بم ته خلو دا الکی ماتونو بدل بم ته خلو او ان شاء الله زه دا وینم چې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت را روان ده او موږ به دا ان شاء الله خپل مشر یو ځل بیا رها کوم او خپل وزیر اعظم به ان شاء الله جوړو ته ډیره مهرباني